پنځشتم سوال دی چې آیا موږ د قرب حاصلولو دپاره د قبرونو نه طواف کوی شو؟ جواب: د بیت الله نه ما سوا د الله د کور د کعبې نه ما سوا د بل شي طواف کول جایز نه دي. د بل شي طواف به نه کیږي. که طواف کیږي صرف او صرف د کعبۃ الله د بیت الله د الله د کور طواف به کیږي. د دې د وجه نه الله سبحانه وتعالی قرآن مجید کی په سورۃ الحج کې فرمایي وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پکار دی چې زما بندگان دي طواف وکړي د هغه کور چې هغه مخکینی دی، قدیم دی، پخوانی دی، کعبه ده، د کعبې طواف دی وکړي. نو دلته الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړه که طواف کیږي صرف او صرف د بیت الله او د کعبې طواف به کیږي. د دې نه ما سوا د بل شي طواف کول دا جایز نه دی بلکې حرام دی. حدیث کې راځي امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مسند احمد کې، امام ابن ماجه رحمه الله په سنن ابن ماجه کې حدیث راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبه. څوک چې د کعبې طواف وکړي او چکر د ولګول وصلى ركعتين او 2 رکعاته مونځ وکړو كان كعتق رقبه. د الله رسول فرمایي دته الله دومره اجر ورکړي چې گویا د یو سټ یا یو غلام د الله په لار کې آزاد. نو د دې د وجه نه طواف به د کعبې کیږي. د کعبې نه ما سوا د نورو شیزونو طوافونه دا جایز نه دي. ډیر خلک د زیارتونو نه طوافونه کوي، د قبرونو نه طوافونه کوي او دا عقیده ساتي چې یاره موږ په دې باندې دوی ته قرب حاصلو، دوی ته نږدې کیږو. نو زما محترمو دا ټول غیر شرعي کارونه دي، حرام کارونه دي. د داسې شرکیاتو نه ځان ساتل پکار دي. که طواف کیږي صرف او صرف د الله د کور د کعبې د بیت الله طواف به کیږي.